ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار د خدای لاره زموږ لار مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو ټول په سر لیدل ته تم دا مو کلی دا مو چم ټول په سر لیدل ته تم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی د چم کلی د ډرامې په تیر لړ کې مو واورېدل چې ګل خان او مولانا صاحب د کلي ترڅنګ پرتې د غره لمنه کې د سهار په وخت سره ویني. مولانا صاحب وایي چې دی دلته د ځان پیژندو لپاره راځي، خو ګل خان ترې پوښتنه کوي چې تر اوسه یې ځان څومره پیژندلی، او هغه وایي چې همدومره چې له ځمکې یوه پښه اوچته کړي نو بله نشي اوچتولی. د دې ترڅنګ د کلي میرمنې سره راټولې شوي او په دې غږیږي چې د کلي نجونې وهڅوي چې یو سوداګر ته په کورونو کې لاسي ګنډل وکړي، ټټرونه ورته جوړ کړي چې سوداګر ورته اجوره ورکړي. په دې منځ کې ګلباز مستان ته وایي چې د ځواني مرګ عجب خان د قتل د ثبوت کیسټ یوسي او د عجب خان د ورور په دروازه کې وغورځوي، ځکه چې لر او بر کلیم وجنګوي او حکومت پرې وکړي. راځئ دا نوی لړ په دې هیله را پرانیزو چې نور د مونږ کې دغه ډول فکرونه ونه ټوکېږي. غورځنګه زویه بهر تیاره ده ونه ویریږي، صبر چې زه در سره ووځم. ولې نیا په تیارو کې څوک ویریږي؟ نه زویه ووځه، نیا ته در سره ټوکه کوي. ښه وځم. لیمې لورې دا څه کوي؟ ماشوم زوی دې په توره شپه کې یوازې بهر ووت، وبه ویریږي. د ښار ژوند درنه د بچیانو پالنه هم هیره کړې. مورې د څه نه به وویریږي؟ د پیریانو نه به وویریږي. پیریان چیرته دي؟ کورونه تېر نه ډک دي. پیریان هغه څوک ویروي چې پیژني یې، خو څوک چې پیریان نه پیژني هغوی ته څه نه وایي. پیریان چا لیدلي؟ هغوی خو د اور نه جوړ دي، چېرته په ایرو کې به لغړېږي، خو خلکو یې کیسې اورېدلي او دوی هم خلکو ته ځان ښکاره کوي چې خلک وویروي. مورې غورځنګ ځکه نه ویریږي چې موږ ورته د ویرې کیسې نه کوو. د ویرې کیسې ورته نه کوئ؟ نه، کوم ماشومان چې ویریږي همدغه د ویرې کیسې ویروي. ښه لورې دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه. غورځنګ ما ته ویل کیسه راته وکړه. ښه ده چې ویرېدونکې کیسه مې نه ده ورته کړې. نه مورې ماشوم ته د ویرې کیسې نه دي پکار. غورځنګه بچیه راځه. نیا بی کیسه به راته کوي. ښه بچیه راځه چې درته ویې کړم. ښه اوس راته کیسه پیل کا. ونه و، یو سوی و او یو هم کشپ و. نیا کشپ څه ته وایي؟ کاسګړه به پیژنې؟ هغه یو کاسه چې پلې د پاسه وي. هو بله تې لاندې هماغه کشپ دی. ښه ومې پیژنده. نو سوی او کشپ سره خبرې کولې. سوی کشپ ته وویل چې ګیاوې خو خورې، خو که دومره تکړه یې منډه را سره وکړه. نو کشپ ورته څه وویل؟ کشپ خوارکی پوهېده چې د سوی سره منډې نشي وهلی، خو بله لارې نه درلوده. ورسره یې ومنله. یو ځای یې وټاکه چې د هغه مخامخ غره هماغه سپین کمر ته به څوک ځان مخکې رسوي. نو بیا څه وشول؟ نو سوی په ډېر غرور منډه پیل کړه. او کاسګړه به؟ هغه هم په ورو ورو ګړبېده او روانه وه. نو سوی خو به ترې مخکې رسېدلی وي. نه، سوی چې ځان ټاکلي ځای ته نږدې که فکر یې وکړ چې اوس خو راته د یوې شېبې د منډې لار پاتې ده. کاسګړه به چې تر څو دلته را رسېږي راشه کرار د دې ونې یخ سوري ته دمه وکړه. نو دمه یې وکړه؟ هو، او په دمه کې ویده شوه. او چې له خوبه راپاڅېد نو بیا څه وکړ؟
بیا یې د غرور او د کبر یوه تیزه منډه پیل کړه، خو کشپ تر ده مخکې ټاکلي ځای ته رسېدلی و. نو بیا څه وشول؟ او بیا سوی د ملامتۍ نه سر ښکته کړ او د ځان سره یې وویل رښتیا چې د غرور سر ټیټ وي. خان صاحب د لوی خدای ډېر شکر دی چې د سر ټیټۍ له دغه بې خونده ژونده یې راوویستلم. انځرګله له مولانا صاحب یې اورېدلي چې لوی خدای د هغه چا حال بدلوي چې هغوی یې په خپله د بدلون هڅې وکړي او تا د خپل ژوند په یوې نیکمرغه لار د سمولو هڅې کولې. اوس په خپله وینې چې خدای دې هم ژوند بدل کړو. دا د لوی خدای رحم او ستاسو ټولو کلیوالو لورینې وي چې زه یې د نشو له دغو چټلو کندو راوویستم. په روغتون کې خو به ځورېدلی نه یې؟ د پوډرو له نشې دی خدای خپل ټول بندګان وساتي. دا له ځورېدو پیل کېږي او له ځورېدو پرته بل څه نه راوړي. یعنې دغه میاشت یوه نیمه در باندې سخته تېره شوه؟ سخته خو دومره نه چې هوډ مې رامات کړي. خو په سخته پسې راحت وي. خو د سر لوړۍ ارزښت بیا په راحت هم لوړ دی. هو ټیټ سرونه یوازې سترګې نه ټیټوي بلکې فکرونه او هوډونه هم ټیټوي. د ټیټ هوډ او فکر څښتن لاڅوي په ژوندینې مړی چې که هر څه وي خو د نورو مرستې ته اړ وي. هو که په کورنۍ کې یو تن هم د خپل د ځای د نیولو او د تشې ډکولو وس ونه لري ټوله کورنۍ ورسره تر اغېز لاندې راځي. رښتیا او همدغسې له کورنۍ او ټولنې اغېزمنې کېږي. خو انځرګله د خپل راروان ژوند په هکله دې څه فکر کړی دی که نه؟ خان صاحب یو څه به کوم خو که ژوند ته مې څوک پرېږدي. ولې څوک به دې ژوند ته نه پرېږدي چې ته غواړې د سړیتوب او سرلوړۍ ژوند ولرې د نورو د خیر فکر وکړې او څوک به دې ژوند ته نه پرېږدي؟ ولې به دې نه پرېږدي؟ خو داسې خلک شته چې فکر کوي نور دې د هغوی د فکر په ماتې کړې لاره لاړ شي. تر هغې پورې چې ستا د فکر نه نورو ته زیان ونه رسي ته حق لرې چې د خپل فکر سره سم ژوند وکړې. ښایي حق لرم خو هغه د ګیدړې قباله ده منې په چا. نو ته چې د نورو په ژوند نه بلوسېږې څوک به ولې ستا په ژوند کې لاسوهنې کوي؟ ځکه چې زه د ګناه او آزار دوزخ پرېږدم او د مینې او ورورګلوۍ جنت ته راځم. نو کوم شیطان به ستا مخه نیسي؟ هغه شیطان چې د خو او خیر د ډلې پیاوړتیا نشي زغملی او فکر کوي چې دی کله د اور منبر ته خیږي نو ښایي داسې څوک ولري چې په غوږونو کې د ده د غږ لمبې ورننوځي. سپینه خبره وکړه انځرګله. څوک ستا د سوله یي ژوند مخه نیسي؟ ګلباز او انډیوالان یې. ګلباز؟ هو ګلباز. که خبر شي چې ما پوډر هم پرېښودل او نور د ژوند تېرولو جوګه کېږم نو ژوند ته به مې پرېنږدي. هېڅ فکر مه کوه انځرګله. دا کلی اوس د پخوا په څېر تار ویشلی کلی نه دی. اوس په ګډه ژوند کوي او د نورو د ژوند ژغورنه هم کولی شي. انځرګله نور به رانه ژوند ونه کړې غړي به د تار کړم. ولې لالا څه خبره ده؟ بریالیا پوښتنه مه کوه ټوپک راواخله چې نن د انځرګل ماغزه باد نه کړم که یې پرېږدم. ولې توریالې څنګه د ټوپک رااخیستی؟ رښتیا زویه څه پېښه شوې چې بریالي ته هم وایي ټوپک راواخله؟ مورې پوښتنه مه کوه خو چې نن د دې ډاکو انځري ونې ونه څکم که یې پرېږدم. وزویه مونږ خو په خبره پوه کړه. واوره پلاره دا ټیپ څه وایي؟ دا چېرته و؟ بار د دروازې مخې ته پروت و. اوی خدایه ای وروره دلته راشه وینه رانه ډېره بهېږي مرسته راسره وکړه. وایي که مړ شو نو قاتل مې انځرګل دی. هغه بدبخته انځرګل وویشتم ما یې نه واورېد. وی خدایا د ځواني مرګ ځای غږ مې دی. انځرګل زما ورور وژلی. انځرګله زه به در سره ګورم. یا بچیانو تاسو لږ ودرېږئ. ښه پلاره سله مو ودروئ. په دې فکر وکړئ چې دا کسه چا راوړ. که انځرګل رښتیا دا کار کړی وي نو په خپل ځان یې ترې شهادت ولې اخیست او بیا ولې دلته راوړ؟ د دې لپاره چې ځان په تاسو مړ کړي. نو ته څه وایې پلاره؟ زه وایم چې د دې ټولې کیسې تر شا څه خبره شته. داسې څوک شته چې انځرګل له مخې لرې کول غواړي. که هر څه وي پلاره خو خدای ډېر په اساني ثبوت زمونږ ګوتو ته را رسولی. دښمن مو معلوم شوی او حق لرو چې قصاص یې کړو. زویه که رښتیا دا کار انځرګل هم کړی وي هم د افغانانو دود دا نه دی
چې په ناخبرۍ کې چاته ټوپک ستون کړي. نو څه وکړو؟ تاسو صبر وکړئ. زه به همدا ټایپ د لر کلي سپین ږیرو ته ویسم او له هغې وروسته چې کله پرې خبر شي له پوره مو نه ستنوم. پلاره زما یې ورور وژلی او ته پرې جرګې کوې. که ستا ورور زما زوی و، خو خبرې که داسې ونه کړم نو څه به وشي؟ نه پوهېږم چې څه به کېږي. زه ویرېږم چې د انځرګل په ناخبرۍ کې مرګ نه یوازې دا نه چې انصاف نه وي بلکې د لر او بر کلي د دښمنۍ لامل به هم وګرځي. دا ډرامه رحیم الله بشارت لیکلې او اغلې د لافروز زیرک درته وړاندې کړه. د ډرامې تخنیکي ملګری یې محمد رفیق و. ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار. ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار. د خدای لاره زموږ لار. مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو. مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو. ټول په سر لیدل ته تم دا مو کلی دا مو چم.